الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. حق د تو د رب د طرف دی نو کله هم د شکوین کې نامه کېږه. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. او د هر چا د پوره یو طرف دی چې دا هغه طرف ته مخ ګرځوین دی نو نیکۍ ته یو د بل نه مخکې کېږئ په هر ځای کې چې توسې یئ الله به توسې ټول په جمع رولي. یقینا الله تعالی په هر شي باندې ښه قادر دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. او د کوم ځای نه چې ته وځې نو خپل مخ د مسجد حرام په طرف وګرځوه او یقینا همدا د تو د رب د طرفه خامخا حق دی او الله تعالی د هغه څه نه چې توسې کوئ کله هم غافل نه دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. او د کوم ځای نه چې ته وځې نو خپل مخ د مسجد حرام قبلې په طرف وګرځوه او توسې چې په هر ځای کې یې نو خپل مخینه د هغه په طرف وګرځوئ د دې دپاره چې د خلکو دپاره په توسې باندې څه حجت او اعتراض نه وي مګر د دې څخه هغه کسان چې ظلم یې کړی دی نو د هغې نه مه ویرېږئ او د مو نه وویرېږئ او د دې دپاره چې زه خپل نعمتونه په توسې باندې پیرا کم او د دې دپاره چې توسې هدایت پیدا کړئ.